ځکه هغه په رسمیت نه پیژنو، هغه د خارجانو له لوري په افغانانو تحمیل شوې او تپل شوې به اداره ده. کوم افغانان چې دلته راغلي دي له هغو سره کېدای شي وروسته په حیثیت د افغانانو په حیث باندې د افغان شخصیتونو په حیث باندې خبرې وشي. دوه خبرې وضاحت ډېر ضرور ده چې اسلامي امارت به د انحصار طلبه پالیسي نه لري او دا تور چې لګېږي دا بې اساسه ده. د کابل اوسنۍ اداره هم افغان شموله اداره نه ده. که تاسو وګورئ د کابل په اداره کې یو هم جهادي شخصیت نشته، یو هم روحاني شخصیت نشته، یو هم مخور قومي شخصیت نشته. بدخشان تر هراته، له فاریاب تر ننګرهاره چې څومره د موږ مخور شخصیتونه دي هغه ټول د ادارې نه د باندې دي. لہذا دا اداره اوس هم افغان شموله اداره نه ده او افغانانو ته د منلو اداره نه ده. یو بل خبره چې کیږي چې د افغانستان 18 کاله لاسته راوړنې په افغانستان کې هیڅ کوم د پام وړ پرمختګ نه ده سوی. په افغانستان کې هیڅ داسې یو کار نه ده سوی چې هغه د افغانانو درد دوا کړي. د افغانستان د 1800 کلو په جریان کې په لکونو افغانان په شهادت رسیدلي دي یا مهاجر سوي دي یا بندیان سوي دي. حتی د اوس په بندیخانو کې افغانان ځایولی نشي، نوې بندیخانې ورته جوړوي. لہذا د اوسنۍ اداره نه د افغانانو ته د منلو وړ ده او نه دا د افغانستان نمایندګي کولای شي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو د خوښي یو اسلامي نظام راسي، د ټولو هغه چا چې قربانۍ ورکړي دي د هغوی ارمانونه پوره شي، د هغوی هغه څه چې هیلې وي هغه پوره شي. تاسو وګورئ که 1800 کالو لاسته راوړنه دا وي چې 7 میاشتې د انتخاباتو د پارلمان کېږي، تر اوسه یې سرنوشت نه ده معلوم. که 18 کال لاسته راوړنې دا وي چې یوازې په تېر کال کې 5.5 زره ښځو له خپلو مېړو نه طلاقونه اخیستي دي او خپل یعنې 15,000 کورونه یې خراب شوي دي، 15,000 رشتې شکېدلي دي. دا نه د ښځو حقوق دي، د ښځو حقوق دا نه دي د افغانستان په تاریخ کې بلکې د نړۍ په تاریخ کې دا ډېره کمه پېښه شوې ده چې په جنګ کې د څوک ورځي په کورو د چاپې وهي، کورونه د نړوي او بیا د ماشومان هم په توپانچو په توپکو په سر ولي. دا نه د انسانیت تقاضا ده، نه د افغانیت تقاضا ده، نه د اسلام تقاضا ده. موږ په ټول افغانانو دغه کوو چې باید د دې وحشت په مقابل کې ټول متحد شي. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده. آینده نظام کې باید هر څوک خپل ځان وویني. انجینر باید هلته حیثیت ولري، ډاکټر حیثیت ولري، دیني عالم حیثیت ولري، روحاني شخصیت حیثیت ولري، جهادي و علمي شخصیت حیثیت ولري. افغانستان باندې هیڅوک په زور قبضه نشي کولای. د افغانستان تاریخ دا ده چې نه د چا زور منلی ده نه چا ته سر ټیټ کړی ده. اوسنی جهاد، اوسنۍ مبارزه به تر هغه وخته روانه وي چې تر څو خارجان له افغانستان نه ووځي او په افغانستان کې د افغانانو د خوښې یو اسلامي نظام راسي. ماسکو ته د موږ راتګ چونکې سیاسي دفتر او مذاکراتي ټیم غواړي چې د افغانستان د مجاهد ولس اواز نړیوالو ته ورسوي او وکولای شي چې د سیمې حمایت ترلاسه کړي، د نړۍ هیوادونو متوجه کړي چې د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې تیری شوی ده، د افغانانو نه استقلال اخیستل شوی ده، ازادي ترې اخیستل شوې ده. د دې دپاره چې موږ نړیوالو ته خپل پیغام ورسوو، هغوی په دې لار کې له موږ سره مرسته وکړي. آینده افغانستان له خارجانو د خلاص افغانستان، پاک افغانستان دا د ټولو افغانانو په ګټه ده او دا د سیمې په ګټه ده. تاسو وګورئ د اسلامي امارت په وخت کې مخدره مواد 0 ته راټیټ شوي وو. نن د نړۍ په سطح افغانستان د مخدره موادو هغه د لوړ کچې تاریخ تولیدوي او قاچاقېږي دنیا ته. په هغه کې لوړپوړي چارواکي لاس لري. همداسې په افغانستان کې د ښځو حقوق دا دي چې د هغوی بچی مه ورته وژنه، د هغوی خاوند مه ورته وژنه، د هغوی کور مه ورته خرابوه، په هغې باندې بمبار مه کوه، د هغوی له خپل وطن او له خپله کوره مه شړه. دا حقوق باید ښځو ته ورکړل شي، د ماشومانو حقوق باید ورکړل شي. حتی له بندیانو سره دومره ظلم روان ده چې د یوه تبې په مقابل کې ګولۍ نه ورته رسېږي، په بندیخانو کې بندیان په شهادت رسېږي. دې وحشت ته باید نړیوال هم توجه وکړي او دا حالت باید نور پای ته ورسېږي او افغانان ټول یو اواز باندې دا خبره کوي چې موږ اشغال نه غواړو، اسلامي نظام غواړو او نړۍ سره ښې اړیکې غواړو او آینده افغانستان به چاته ضرر نه وي. دفتر سیاسی خود